نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دوه کسان رالل د یمن بازان د یمن یو بادشاه د هغه استازي چې رالل ږیرې خریلې وه برېت یې پرېښي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو، مخ مبارک یې ته واړاو او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی و ډېر مخکې چې اوس هم کوم سړی ږیره خریلې د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام کوي چې نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف ته اړوي. دومره خطرناک شی بازان د طرف نه دا دوه استازي رالل، نبي علیه ږیرې خریلې وه برېت یې پرېښي و، حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو. هغوی ورته بیا راته وشو، استازو ته څوک غږ نه کوي. حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا، دا درته چا ویلي دي چې دا ږیرې وخوړی او برېت پرېږدی؟ وی ربنا، زمونږ رب. هغوی به خپل بادشاه ته رب وی، زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی زمونږ بادشاه چې ږیرې وخورایې او برېت پرېږدی. حضور پاک ورته څه وی لکن ربي امرني باعفاء لحیتي، ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ږیره ګڼه کم و احفاء شاربي او برېت واړه کړم. ما ته خپل رب خو دا حکم کړی دی، تا ته خپل رب دا حکم کړی دی، ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ږیره ګڼه کړم، ګڼول ګورې ګټول او برېت واړه کړم. یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجوسی و، مجوسی دی مجوسی، حضور پاک ورغی هغه هم ږیره خریلې ده، هغه هم ږیره خریلې ده او برېت یې پرېښي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نه هم دغه تپوس وکړو ما هذا دا څه دي؟ دا ږیره دې ولې خریلې ده او دا برېت دې ولې پرېښي دي؟ دا ولې؟ هغه هم دقسې جواب وله ورکړو دا زمونږ د قوم ادب دی، دا زمونږ د قوم خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما خو داسې نه ده خوښه، زما خو دا خوښه ده چې ږیرې مې دې غټې وي او برېتان دې واړې. دوباره وګورئ یو خبره ضمن کې درته کوم، ږیره پرېښودل سنت نه دي، یوازې واجب دي. ښه خریلې لوی ګناه ده او برېت اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده، دا به نه پرېږدي، دا به لاندې کې یا به په چالو باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي شونډې سره، یا داسې ده ویښونه تې ووهه چې لکه انسان د روزني دقسې پاتې شي. بهر کیف خبر مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله، دا حق مضبوط اواز کوونکی، هلته مې درون اواز وکړه خلکو او د دغه علاقې سفرونه یې هم کړي، لوی سفر د دغه علاقو یې هم کړی. زما ورسره دا اوس چې حج ته تللی وم نو د حج نه هلته زموږ یو دوست دی قاري عبدالواحد صاحب، مکي په پاتې کېږي په مکه مکرمه کې، نو هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړه چې بره راوخېږي، هغه بره ناست دي، هغه سره مېلمه شوم. نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه به غریب اسپتال ته هم بوت او د سترګو علاج نه کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به هغه ډېر خدمت به یې وله کوو. ما تاسې تپوس وکړو مې ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده که نه ده شوې؟ څنګه دی؟ وی درته یې په ټېلیفون میلاو کړو؟ نه میلاو کړه. نو ما ته یې د مکې مکرمې نه میلاو اوس دا تېر شوی حج، نو مونږ ورته دعا مو کړه هلته په حرم مبارک کې ډېره دعا مو ورته وکړه او تاسو ته هم دا وایم چې علما کرامو ته تاسو هم دعاګانې کوئ ځکه علما خو د دین ستنې دي که نه. نو ما ورته هغه ته په طبیعت یې څنګه دی؟ نو ما ته یې وویل چې طبیعت خو مې ښه دی الحمدلله او مې درس لا ځای کې نه دي او وي درس له خو د اختر نه مخکې روان شوي یو څو درسونه لاړم، ما خو دې له نیت کړی و چې د درس نه کوم، خو مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاته هم هغه یادو چې هغه وی چې نه که یو حدیث دی که دوی خو راځه خپل درس کوه. نو ما ورته ووی وایي زما هم دله دا مشوره ده درس مه پرېږده، یو حدیث وایه نه وایه خو زه خامخا وی ښه. او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی، سبقیان و سبقیان. یو ناشنا خبره درته وکړم دې متعلقه زما متعلق ترې بلاباد کې په 2002 کې چې دا کوم الیکشن و نو
دې په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی و د میرآباد د کیل د شاه صاحب والد صاحب میرآباد کې چې کوم شاه صاحب دی د والد صاحب نو دې ملګري به اوس په سبق کې نو هغې جنازې له راغلي جنازه کې ډېر لوی خلک سیاسي خلک هم پکې وو د دې وټونو خواک مخکې چې کومه جنازې د وټونو روزو کې دا ډېره درنۍ هر سړی ورې جنازو راغلی او ډېر لوی عالم هم بزرګ هم نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وه خو دا ما ته پته ده دا ما ته نور چا هم ویلي دي او دا راته مخکې ده په خپله هم ویلي زموږ باباجي یادو مفتي مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته دا خبره خلکو ته کوله زه یادولم چې د دې نیکه په مکه مکرمه کې او موږ ناست وو میزاب رحمت ته مخامخ دا پخوا باب العمره دغه چې وه دغلته به دا علما کېناستېدل نو زما باباجي ته مونږ یادو چې هغه دې علماو ته وایي چې راځئ زما یو جرګه ده راسره لاړ شئ نو مونږ زه ناست وم نور علما هم ناست وو مونږ وایي څوک به ترې خفه شوي ده مولوي صاحب ته چا له جرګه بوځئ مونږ وایي چې حضرت چا له جرګه بوځئ مونږ بیا دلته راوغواړو سره به رضا کړو وایي نه تاسو راپاسئ وایي ټول عالمان یې ځان سره پاس شول چې څومره هلته وو وی چې لارو برنډې نه کوز کړو بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغې ته مخامخ ودرو وی چې زه جرګه کوم په تاسو خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوم نو وی چې خدای دا مولوي صاحب خو سپین ږیری دی مشر دی موږ یې احترام کوو څه جرګه ده چې ته په الله کې نو زه یادولم وی ستا نوم یې واغېسته او چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه زمان وسیلې محمد ادریس خدای ته ولا علم ورکړي الله شاهد دی ګواه دی دې ما ته ویلو دی د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سوونو زرګونو خلکو مخکې دا خبره وه بشیر جان وایي چې تنګي کې ساولا جي صاحب د دوی وادو هغې کې دا خبره کړې والد صاحب سره زما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغې سره ډېر زیات تعلق و سبق ملګري ما ته به ویل ستا والد صاحب په شانتې ذهین انسان ما په خپلو سترګو نه دي لیدلی افسوس چې ناجوړه دی او والد صاحب به مې وایي چې د ده په شان ادیب او قابل سړی ما په سترګو نه دي لیدلی زما ورونو حقیقت دا دی د علم لویه خزانه د حدیثو د تفسیر د علومو او بیا د عمل علما ډېر وي خاکساري په ډېرو کمو علماو کې وي خاکسار خپله زمینداري به ورسره کوله خاکسار په خیرنو خچنو جامو کې زه یو ځل ملاقات له ورغلم نو دا ښکلې غوندې جامې وې د دولو ډکې هغې کې روانو لاندې یو کوټه جوړه کړه تیخانه هغې ته ورسره کوز شو مې حضرت کښېنې نه نه ودرېږه تاسو چای راوړو یا صاحب د کور نه څوک شته نه چې ته موږ له چای راوړې ته کښېنه نه 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 داسې چېرته کېږي نو ما سره خو ما ته به یې رواره رواره وې اما ورته کاکا کاکا وې نو ډېره انتهایي محبت او ډېره مینه دا علم لاړ موت العالم موت العالم عالم چې لاړ عالم مړ شو ولې ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکته پیدا کېږي د دین روح چې عالم ده د دین روح ختم شو د عالم نه د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو عظیمه جنازه وشوه تاسو که څوک تللی یې لیدلی به وي زه خو پخپله پکې موجود وم په جنازه کې دومره جنازه یا زمونږ د شیخ صاحب جنازه وه په پېښور کې اخروجم و ګرمي و سخته او جو جم و دنیا او یا دا جنازه دا خو بل شان جنازه او داسې جنازه وشوله او جنازه کې څوک ټول صالحان دیندار د الله دپاره تللي هر ځای نه په دې څوک نیت نه وي تللي چې شیخ صاحب زما جنازې ته راغلی زه کوله د جنازې ته هر سړی بشیر جان وایي د ګاډي د کولیدو نه هم خو مې کېدم موټر کې ناست وم کوزم نه شم خو لاړم یقین وکړه چې خلک په دغه نیت دي ما په جنازه کې مه وایي مې جنازه کې دوه فعلي وي یو دا چې میت ته به ته سفارش وکړې الله ته خو دویم دا چې د بعض انسان جنازه د دې جنازې کوونکي دپاره بې سعادت او برکت دي خلک په دغه نیت ده علما طالبان
صوفیان، شیخان، دینداره د علماو سره مینه کوونکي دا په لکونو خلک په جنازه کې شریک او جنازې نه پس چې کله دفن شو الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي هم د دنیا د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی و، خلکو نه تنګ و، ظالمانو نه، نو الله نه سوال کړی. ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړو اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فبإذنی الیک غیر مفتون. خدایا ستا ځمکه ډېره پراخه ده خو په ما تنګه ده الله ما ځان ته قبض که خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو سم لاس خولې ته و بیا دې وفات شو. نو هغه زمانه کې یو عالم و هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مې په خوب کې ولید ګاش میر برګري دي ورسره. ما ورمنډه کې حضرت څه کوې؟ ویل امام بخاري استقبال له راغلی یم چې راویښ شوم خدای څه چل خو شوی دی په اس مې خپوال وله او هغه ځای ته مې ځان ور ورسو د جلا چغو اواز مې واورېده. مې څه چل شوی دی؟ ویل لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. د احادیثو نه وګوره ډېر بې برکت دی. احادیث د پیغمبر مبارک خبرو ته وایي، احادیث د پیغمبر مبارک کارونو ته وایي چې هغه څه کړي. احادیث د پیغمبر مبارک عقیده بیانول، د هغې اخلاق بیانول، د هغې اعمال بیان، د هغوی د ژوند نقشه ټول حدیث ته وایي. د حضور پاک د زندګۍ اول نه اخره پورې نقشه دا حدیث او دا څوک بیانوي هغه ته شیخ الحدیث وایي، محدث ورته وایي. نو چې د پیغمبر چې څوک زما د ژوند حالات خلکو ته بیانوي او زما صفتونه کوي زما بل سره مې نه کوي نو د حدیث او استاذ کار سره ټول د پیغمبر اعظم د ژوند نقشه بیانوي، د هغه صفت، د هغه د شکل صفت، د هغه د جامو صفت، د هغه د عقیدې صفت، د هغه د عمل صفت، د هغه د اخلاقو صفت. نو رښتیا خو چې مړ شي نو چاله به ځي؟ فرعون خواله به ځي؟ نه. د ابوجهل خواله به ځي؟ نه. د چا خواله به ځي چې په ژوند کې د چا صفت کړی، چې په ژوند کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی، چې د پیغمبر مبارک خواله لاړو خوشبویي ته نه دي چا ته به خوشبویي. د وایي شاګردو په جامع ابو هریره کې په مدرس دی ما ته ټلیفون وکړو، ما ته وایي چې شیخ صاحب مونږ خو لاړو ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده. هلکه مې د بل نه دی واورېدل که نه په خپله تلې وي بېګا د شپې په خپله لاړو مدرسین ټول لاړو او خپو طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده. بیګا ماته یو طالب العلم دا خبره وکړله چې یو د عطرو خوشبویي وي، د عطرو خوشبو یو شانتي وي او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي. او بل د عطرو خوشبو کې یو صفت دی چې لږ صاف ورسره کېناستې بیا سړی بلد شي ورسره، بیا د خوشبو باندې په لومړي وخت پوهېږي خو چې لږ ساعت کېناست بیا په خوشبو نه پوهېږي او دا تر اخره پورې د خوشبو چونکې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او د هغه د احادیثو د استاد نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نه اوچتېږي، د چا د هغې نه به اوچتېږي. خاوره دې بعضې کسانو اوړې ده پلاستیک کې چې خاوره کولو کې دننه خوشبو روانه ده. زموږ د شیخ شهید مراد سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو ځي، ربیع الاول میاشت چې شروع شي خوشبو روانه شي. دغه 12 14 14 ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه، ټول طالبان یې پوهېږي پرې، استادان پرې پوهېږي. دا سویم ربیع الاول دی چې ربیع الاول کې د هغه د قبر نه خوشبو روانه وي. زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ګورئ دا مونږ ته ښکلې عقیده خو عالمان ښیي، دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ ته عالمان ښیي، دا د حضور پاک کردار خو مونږ ته عالمان ښیي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. پیغمبر ستا لپاره نمونه ده، هغه نمونه تا د چا ښودلې ده؟ څوک درته ښیي؟ ګیره مبارکه څنګه وه، جامه څنګه وه، عقیده څنګه وه، اخلاق څنګه وه، اعمال څنګه وه، هغو ته تعلیم ښیي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم او وایي په یو لښتي باندې احمد ابن حنبل اودس کوه، د ناستم د لښتي په سر باندې زما اوبه په هغه ورتلې. نو ما ویل دا خو ډېره نامناسبه ده چې زما اوبه په دې لوی عالم ورځي. نو شاته کېناستم په لښتي،
دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چې په خوب کې ولید یحیی وی او دې چې خوب کې ولید یو باغ کې ولاړ او لاس یې موټی کړی دی او د لاس نه پاسه یو کپړه پرته ده دا خوب لیدونکي د تپوس کې یحیی ابن اقسم الله د سره څه وکړل چې د جنت دې باغ کې ته الله راوسته وی څنګه پسې راوستی وی چې مخامخ شوم چې یحیی ابن اقسم څه دې راوړي دي ما سره خو جواب نو وی یحیی یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخښم جنت ته دې لېږم هغه دا وه چې یو ځای کې زما د حدیثو یو استاد احمد هغه اودس کو تا د هغه نه په سر اودس کو ستا اوبه په هغه ورتلې ور اوبه خو پلیتې نه دي خو تا د هغې احترام وکړه د هغه نه شاته کېناستې زما د حدیثو د یو عالم احترام دې کړی دی په دې دې بخښم د جنت ته وی چې عالمان ومې کتل نو امام احمد ابن حنبل له جای د حدیثو درس کوي طالبان ورته ناست زمونږ دا محدثین لیکي چې د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل په جنت کې کېږي دلته یو عمل د چا نیمګړی پاتې شي الله جنت کې مقور کې جنت یې پوره کوه نبی علیہ السلام فرمایي موسی علیہ السلام مې قبر کې ولید چې مونځ یې کاو یا د رسول الله مبارک بکیر ابراهیم دا هغه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ان له مرضعا فی الجنه جنت کې مولا یو رضاعي مور پې ورکوي نو جنت کې خو چې معشوق په دنیا کې مړ شي خو مسلمان مور پلار خو نیغ په نیغه ځوان او بالغ جنت ته ځي نه د هغه د دې پایو تکمیل خدای په جنت کې کوي احمد ابن حنبل دته د حدیثو درس کو التم خدای کېناو په جنت کې چې درس حدیث کوه شا طالبان ورته ناست الله به ورته فرشتې کېنولې یا د مسلمانانو روحونه یحیی ابن اقسم وایي چې څنګه ودرېدم بیا د حدیثو درس کې یو سوره وه هغې سره په زولۍ کې هیرې جواهرات او ملغلرې وه زولۍ یې پرې داسې وشیندله هغې یو چمک او برېښنا وکړه وي یو ملغلره مې د لاس ته راله دا د لاس کې مې نیولې ده او څادر مې پرې اچولی زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی خدای چې په تا پېژني عالم به پېژني یا د حدیث استاد دا د پیغمبر علیه السلام جانشین دی د هغه په مسله ناست دی د هغه مبارک احادیث امت ته رسوي او جبې یې ټول ورځ د رسول الله په خبرو باندې ګرځي نو د علماو وجود رحمت او چې عالم د مخ د ځمکې نه لاړ نبي علیه السلام فرمایي ما درته مخکې حدیث عبدالله ابن عمرو بن العاص بخاري کې دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد چې خدای پاک علم د بندګانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري بس د شپې ودي عالم او سار پاسي او علم تیری بعضې وخت کې داسې هم کېږي خو کله کله هغه هم د دنیا د عارضې او د بیمارۍ د وجې نه کېږي بل يقبض العلم بقبض العلماء علم پس ختموي د علماو په مرګ حتی اذا لم يبقى عالما عالمان برور عمري عالم بپاتې نشي اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بخپل مشران جاهلات علم بني فسئلوا هغې نه به تپوسونه کېږي فتوې به ورکوي فدلوا وادولوا په خپل هم ګمراهان خلک به هم ګمراهان نو علماو له دعا کوي ښه او حضور پاک وایي د علماو دپاره په سړو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي ولې هغې ته پته ده چې زمونږ تعلق د عالم سره دی که عالم لاړ بېدیني به خوره شي قیامت به راشي بیا به ده میږي وي او نه به کوي عالمانو کې به هم غلطۍ وي ګورئ د دې ټول هم د ما نه زیات ګناهګار به پیدا نه کوي غلطۍ او ګناهونه هر چا دی منفي سوچ مه کوه دی خو دا چل کوي دی خو دا چل کوي مثبت سوچ کوه د دین بقا او د دین تعلق نن سبا د علماو د برکت نه بهر کې دا بیان مې په دې نسبت وکړو چې علامه شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله رحمة واسعه هغه یو جید عالم د علوم حقاني کې شیخ الحدیث او په زرګاو شاګردانې دي او د علم یو لوی غر دا زمونږ د خوا نه لاړ هغه دپاره خو بهتره وه ځکه د پیغمبر وارث او د نبي علیه السلام خوا نه لاړ د پیغمبر د علومو امین او امانتګر هغې ورسول او خپل مقصد یې پوره کول لا مرګ خو خامخا راځي لیکن یو خله یې پرېښوده داسې خله یې پرېښوده هغه تر قیامته پورې ډکېدو والا نه ده مونږ له پکار دي چې مونږ د علماو قدر وکړو د علماو احترام وکړو عزت وکړو او خپل بچي عالمان یو بچي عالمان علم د خدای لوی نعمت کوم علاقه کې چې یو عالم وي په خدای رحمتونه پرې نازلېږي
او چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علما د خدای مخکې نه اوچت دي. د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت دی بخاری شریف کتاب العلم کې چې الله پاک دا علم پورته کوي نو داسې نه پورته کوي چې د انسان د زړه نه وباسي او د ده نه یې کړي، داسې نه کوي. یو انسان چې خواري وکړي د دې انسان نه عالم جوړ شي نو دا علم چې الله پاک داسې نه لر کوي چې دی وده شي او راپاسي او امي ګرځېدل یا په ویښه ته الله تعالی دا مسایل هیر کړي، داسې نه کوي. علم الله په څه ختموي؟ بل یقبض العلم بقبض العلماء، علم الله د عالمانو په مرګ ختموي. عالم مړ شي د هغه په سینه کې چې څومره خزانه د علم پرته وه ټوله ورسره لاړه شي. بیا نبي علیه السلام فرمایي چې حتی لم یبقى عالما، داسې وخت به راشي چې په مخ د ځمکه به عالم پاتې نه شي، علما به ورو مري. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نو خلق به مشران چې جوړوي نو ابه جاهلان، عالم بني د قوم مشر به عالم نی، د وطن مشر به جاهلی، د علاقې مشر به عالم نی، ناپویه به جاهل به د شریعت نه. د هرې محکمې چې کوم مشر دی اب د شریعت نه ناخبره. د جماعت مشر جماعت کې امام نه به عالم نی، علما به لاړ شي ختم بشي. فسئلوا دي خلقونه به تپوسونه کېږي، جواب به ورکوي بغیر علم بې علم، علم به ورسره وینه. فدولوا وادولوا، په خپله هم ګمراهان شو، خلک یې هم ګمراهان کړل. دا د حضور پاک مبارک وینا. رښتیا د مارونو چې سړی نظر وکړي د علم اسباب ډېر زیات شو. یو حدیث کې راځي یفشو العلم والقلم، اسباب به ډېر زیات دي. نن سبا د علم دومره اسباب دي چې مخکې دا نو کتابونه پخوا دومره رو لکه اوس چې څومره دي. پریسونه ولګېدل، فوټوسټیټ مشینونه ولګېدل، کمپیوټر یې راووتې، انټرنیټ په ذریعه باندې علم رو رو خورېږي، اسباب ډېر زیات شو. موبایل کې خلکو سره د دیني او اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري، کمپیوټر کې خلکو سره دیني اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري، اسباب د علم ډېر شو. علم نشته چې کم مخکې و، کم علم چې د شاه ولی الله سره انشته، کم علم چې امام رازي رحمت الله علیه سره انشته، کم علم چې امام غزالی سره انشته، کم علم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي سره انشته. دی اوسنۍ زمانې نه به راشو، کم علم چې مولانا شبیر احمد عثماني سره انشته، کم علم چې زموږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره انشته، کم علم چې زموږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشته. هغه علم هغسې علما به ګرځي ګرځي، قسم دی که په دا دنیا کې را پیدا کړي. رو رو علم ختمیږي. اوس چې دا کوم عالمان په مخ د ځمکه تاله په نظر راځي، دینه پس کې دا مړه شي، قسم دی که داسې بیا پیدا کړي. رو رو عالمان ختمیږي، اسباب زیات شو، کتابونه زیات شو، علم نشته، عالمان رو رو مري. نبی علیہ السلام دروغ نه وایي، مبارک پیغمبر رښتیا وایي چې یقبض العلم بقبض العلماء. د امام راضي چې کوم علم و هغه سره لاړ، د امام غزالي چې کوم علم و هغه سره لاړ، انشته، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام شافعي څخه چې کوم علم و هغه سره لاړ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم و هغه قبر ته هغه سره لاړ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د مولانا حسین احمد بدري رحمت الله علیه سره چې کوم علم و هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. د علامه شمس الحق افغاني سره چې کوم علم و هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. خبره ټیک ده که نه ده؟ دا د حضور پاک وینا ده، مې درته مثال وکړو. دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نه مخکې چې زموږ د استادانو کومه پیړۍ وه، یو دا ټول د هغه په شان نشي، د یو په شان نشته. او د هغې زمانې عالمان چې د ټول یو ځای کړي وي، د هغې نه مخکې چې کوم علما وو د هغې برابر نه دي. قسم دی که د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه په شان عالم نن په مخ د ځمکه پیدا کړي. څومره لوی عالم او د احادیثو لوی استاذ تېر شوی دی. علامه شبیر احمد عثماني د هغه د مسلم شریف شرحه ده فتح الملهم، چې وګورئ نو حیران به شو چې د زمانې غر
لا ختم. نو علم دا الله د سینو نه نو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي علم چې ختمیږي بقبض العلماء، علما رول مري 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 علم بلال شي ختم شي. اخر کې کتابونه بر دنیا پراتی، کمپیوټرې بم وي، کتابخانې بم وي او پریسونه بم وي، چاپخانې بم وي. علم عالم بني، مشران به عالمان ني، جاهلان به تپوس د مسلې بکیږي، فتوا به بې علمه ورکوي، بل هم ګمراه شو، بل هم خطا کړي، بل هم ګمراه کړه. دا د حضور پاک وینا. څو ورځې مخکې تېره جمعه زمونږ یو ډېر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب، الله دې په قبر انوار نازل کې وفات شو. د خپلې زمانې لوی عالم، لوی د زمانې عالم. تقریبا زمونږ د والد صاحب د همزولتیا کې به، ځکه زما والد صاحب د ده سبق ملګری. زما د والد صاحب تاریخ پیدایش 1930 کې پیدا شو. والد صاحب مې وایي چې دې زمانې یو 2 کاله یا 3 کاله به مشر و. ممکن ده چې تاریخ پیدایش 1927 یا 28 هغه تاریخ پیدایش. دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل کړ. اکوړي کې دوره حدیث د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او دغه زمانې چې نور کوم علماو دا وینا وکړه. ما ته په خپل مولانا یوسف صاحب دا د دغه بوریم یو ډېر لوی عالم و، دا هم زما استاد و. د ایله یو مولوي صاحب یې یادو، ما ته په خپله وي دا زمونږ استاد و، زما د والد صاحب سبقي و. هغې نه پس بیا په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې مدرس و. دا ټول د فنونو کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان، لوی لوی علما کرام د هغه زمانې د شاګردان. بیا لال مدینه منورې، مدینه منوره کې 11 کاله تېر کړل. هلته د قانون د شریعت تفسیر وغیره کې هغه ډګري واغشته، فارغ شو. ماجستر ورته وایي، موږ ورته MA وایو. هغې په تفسیر کې وکړو او د هغې چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوې، ما یې په خپله په تحفه کې راکړې دی. زه ورغلی وم ملاقات له، نو ما ته ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ما ته ماجستر ورته وایي MA ډګري دا د مدینه یونیورسټۍ نه میلاو شو. هغې نه پس PhD کې داخله واخیسته په مدینه یونیورسټۍ کې او PhD کې په ښو نمبرو باندې، ممتاز نمبر چې څه ته ویلې کېږي، په ښو نمبرو کې د مدینې منورې د جامع یونیورسټۍ نه فارغ شو. PhD کې چې کومه مقاله لیکلې ده هغه د حضرت حسن بصري رحمه الله چې په تفسیر کې د هغه کوم اقوال دي په هغې باندې د مقاله ولیکله. یو دیو او یو د یمن غالبا و که د شام د سور یمن او سیر دی، د ملګریو دواړو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه. څو جلدو کې د هغې نه کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی. او بیا هغې نه پس چې راغی په مختلفو مدرسو کې په حیث د شیخ الحدیث خدمت کړی دی. لویه جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې دارالعلوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کومه مدرسه جوړ کړې وه، مولانا تقي عثماني صاحب رفیع عثماني صاحب چې کومه مدرسه کې دي هغې کې استاد و د حدیث. او په احسن المدارس په مفتی زرولي خان صاحب چې کومه مدرسه جوړه کړې ده هغه کې شیخ الحدیث دی، هغې کې دا حدیث استاد. هغې نه پس میرانشاه ته لاړ، هلته د حدیث استاد و. هغې نه پس دارالعلوم حقانیې ته راغی، هلته د حدیث استاد. ترمذي شریف اوله حصه، بخاري شریف دویمه حصه، تقریبا د تر مرګه پورې په اکوړي کې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړ. او ډېر عجیبه مرګ خو خامخا انسان له راځي، مرګ خو نه څو خلاصېدی نشته. خو ما جنازې نه مخکې بیان کو، خبره جنازه چې وه نو زه ما جنازې نه مخکې خلک راغونډ شوي وو، نو ما بیان وکړو. نو بیان کې مې د خولې نه یو ټکي ووته، مې د لپاره لویه خبره دا ده، ډېره لویه خبره چې دې وخت کې دی ساه د ده نه وځي او دې قبر ته روان دی، نو دی شیخ الحدیث روان دی. دی معزول شوی نه دی، چا لر کړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی. دی مستعفي نه دی، دی استعفا نه ده ورکړې، دی ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه. بیمار دی شیخ الحدیث، بیمار دی، اسپتال ته لاړ او د اسپتال نه میت جسد قبر ته لاړ.
په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد. که دې ریټایر وي موږ به وایو د ریټایر شوي شیخ الحدیث دی. که دې استعفا ورکړې وي موږ به وایو د مستعفي شیخ الحدیث دی. که دې معزول چاویستی وي د مدرسې نه موږ به وایو معزول شیخ الحدیث دی. نه معزول نه دی. لکه یو سړی چې وزیر اعظم او مړ شي او حقه د هغه له استعفا نه ورکړې او نه د وزارت عظما نه تلي او قبر ته لاړ شي، نو خلک دا نه وایي چې سابق وزیر اعظم مړ دی. خلک څه وایي؟ وزیر اعظم مړ دی. صدر کې استعفا ورکړي او بیا مړ شي نو خلک وایي سابق صدر مړ دی، سابق صدر کا جنازه ہے، داسې وایي. او چې صدر استعفا نه ورکړي او د صدارت په وخت کې مړ شي نو خلک ورسره سابق نه وایي، خلک څه وایي؟ صدر صاحب کا جنازه ہے. نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمه الله استعفا نه ورکړي، ریٹائر شوی نو دا به نه وي چې دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے. د دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازه ده، نه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو. الله اکبر. د دارالعلوم حقانی د شیخ الحدیث جنازه ده. دا ډېر لوی منقبه. قسم د علم کې د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه شاګردو په تفسیر کې مولانا احمد علي لاهوري صاحب یو سړی تېر شوی دی. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه ډېر شاګرد پاتې شوی دی. د زمانې یو بزرګ تېر شوی دی مولانا احمد علي لاهوري. د اصل نه د سیکان و سیکان مور او پلار او قوم دی پکې مسلمان شو. دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی سبق وایي او د هغې نه فارغ التحصیل شو. نو هلته کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټ و، د هغه لور پیغله شوې وه. نو سیټ صاحب ویل چې دا به زه عالم له ورکړم. چا ورته وی چې عالم له ورکې نو داسې وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته، د هغې کې معتمم ته ووایه نو یو جید عالم به درته وګوري. ته عالم څه پېژنې چې داسې عالم له ورکړه چې هغه خو عالم وي که. دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته چکر یې ولګو. دا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دی ناستو دی اخوا شو. محتمم له ورغی وی زما لور پیغله ده او ځان یې ورته وښودې د فلان کې مغې پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالدار سړی. زه راغلی یم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو. که تا ورسره داسې یو عالمي نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم. خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی. که ده واده نه کړی او زما لور قبلوي نو لاول دی ښه دی. که دې نه بل چا لی ورکړي. هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه راویې غوښته. دی دا نوجوان دی. هلکه واده ته دې شوق شته؟ ولې نشته؟ دا فلانکي سیټ لور ده او ته یې خوښ شوې تا لی نکاح باندې در کول غواړې. وی حضرت زما څه دي ما زه د سیټ لور بسې ساتم، زما کور نشته، زما خو دغه یو جوړه جامې دي. مور پلار خو د ما نه جدا دي، یا سیکان دي د مسلمان، هغې هم راشړلې. نه کور شته نه اور شته، هېڅ نشته، نه خپل شته او نه پردی شته. سیټ وی دا هر څه زما ذمه داري ده خو ته زما لور قبوله کړه. مفتانوي مفت شراب قاضي مسکلي دي ډېره ښه خبره. قبوله په پلانکې ورځ به راځو نکاح به تړو. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي. وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیرنې وې. وایي طالبانو وایي چې دا جامې دې بدلې کړه، دا خیرنې دي سخر به دي، د سخر رور به دي او خیان به دي، د هغې قوم به بدې ښکاري. ما ډېره ښه ما سره جامې نشته څه واچوم. یو طالب وایي چې زما جوړه دا بدله ده. وایي ما سره یې ګپ لګاو. طالبان خو ګپ لګوي. وایي ځکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان. ما چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر کوچنی ښکارم، دا خو به رانه لستوڼې او لمنې ویزان دي، دا خو د خندا جامې. بل طالب ویل که زه خپله جوړه در کوم اعلی جوړه ده. وایي چې مې وکتل لکه ډېر نری و. ما وایي چې که دا پرتوب مې واچو خو پتلون به ښکاري، دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري، یا نه دا نه اچوم. یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو د جامې دې ووینځه وچې به شي. وایي ما وایي چېرې دا خبره ټیک ده. غسلخانې ته ننوتم، جامې مې ووینځلې، صفا مې کړې ومې لمبل، لنګ مې غبار راووته او جامې نچون ومه چې دا به وچې شي. وایي طالبانو دوکه کړم، روز د ورځې یو جامې نه وکښېنې. کله یې داسې لقوم و کله یې داسې لقوم و کله یې هوا ته بادومه، جامې کم دې وچېږي.
او طالبان نه پوهېږي خان جي ټیک شي خدای څوک جامې نمجنې شی مې واچولې پکې رپېدم دې کې مې سخر راغی د ستر رور او اوښیان راغی هغې چې وکتل او دا جوړه خبره ده دا چولې نن یې دغه جوړه ده معلومیږي دا چې د غریب هم دقه یو جوړه ده او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان یې وینځلي نکاح شوه نکاح نه پس واده شو د خان د نواب لور زما کور ته راله نو اوس خو په سبا بله ورځ جینۍ پلار کړی دي ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینۍ پلار ته راتله جینۍ چې پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس نواب صاحب لور نه تپوس کی بیٹی اپنے نئی شوہر کو کیسے پایا بچے هغه خاوند دې څنګه ومونته څنګه دی ما وی کړه دې زمانې جینۍ وه څه به یې وی ای بابا غرقه دې کړه غرقه دې کړه ایله بیله بشیر جان لرې ورکوله بل دې څوک نه مونتل هلکه وایي دې کې څه چل دی نو په سترګو نابینا ځوان خو الحمدلله حافظ دی دیک سړی دې زمانې ښځه وایي مورې پلاره غرقه دې کړه ما دپاره بل څوک نو چاله دې ورکړه نه ډوډۍ شته نارې ته تېرېږي په غریب او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته واقعي سخته ژوند نه شي تېرولی نیازبین انسان ته ژوند سخت دی چا له دې ورکړه ملا له دې ورکړه طالب له دې ورکړه چیړې له دې ورکړه تنګ او تنګ وې را باندې ډوډۍ دې نه شو راکولی جامه دې نه شو راکولی ساتلی دې نه شم دا خبرې به یې کولې او ته څه وایي بچې نوې خاوند دې څنګه ومونته او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چینی دي پکې ولی دي پکې و یاقوت دي و مرجان دي و میوې دي او حورې دي غلمان خدمتګاران دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سکو بیماری پکې نشته لاړې نشته او دسماتې نشته د خېټې غاښ دل نشته بوډا کېدل پکې نشته ولی دي او ستړیوالی پکې نشته ګرمي یخني پکې نشته معتدل موسی هر وخت سړی خوشحاله الله یې زموږ نصیب کړي نو ما به د جنت خبرې اورېدلې چې جنت د خوشحالۍ ځای دی بابا دنیا کې ماله خدای جنت راکړی داسې خاوند یې راله راکړی دی چې په دنیا کې جنت مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي نو دې به جوش کې راغلی نو څه به وي یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نہ تھا اب احمد علی ہے وی دا هغه وخت و چې د احمد علي نه له احمد علي نه و جوړ شوی اوس د احمد علي جوړ شوی په کچه پاوه په مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې د کشف القبور چې دې قبر کې دې خاوند ته عذاب میلاویږي او دې قبر کې دې خاوند ته خوشحالي میلاویږي ټول عمر یې د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی نو مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نه ویلی او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستي رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظ د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي خو د احادیثو حافظان نشته خو هغه ته ډېر زیات احادیث د نبي علیه السلام یاد حافظ الحدیث به یې ورته وي هغه به هم په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو زما عجیبه دا و حسن اتفاق و ما د هغه دورې تفسیر نیت کړی ما یې زه به چې کم کال باندې فارغ شوم مې زه به ځم او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم په اتفاقا په هغه کال هغه وفات شوی لاندې شو نو هغه په تفسیر کې استاد و مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زموږ شیخ زموږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی دا کتابونه ښودلي دي د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي و پارسا انسان زما والد صاحب خبره کوله دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و د کلي محلي جومات کې دارالعلوم کتیګان محله به یې ورته وي وی هلته ورسره مونږ ډېرو والد صاحب مې قسم به خوړه وی ما ته یاد دي وی مونږ به پېشمني د ده چغې اورېدې د جغه بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وی هغه وی د جغه کوکې به یې مونږ اورېدې داسې به یې چغل الله فرشته صورت او فرشته سیرت انسان زما استادو ما به له چاپي کوله چې کله به درس نه فارغ شو
نو هغه به درس اخري ګنټه به د هغه و، نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو، کله به 2 نیمې ګنټې ته خبره ورسېدله، ماسپښین مانځه ته به خبره ورسېدله، التحیه شکل کې به ناستو، مونږ به داسې وړېدو داسې به وړېدو، او التحیه شکل کې ناستو چې پاک هم سو نو د خپې به یې لاندې غوټې شوې وي، نو لاول به مو له پخپو ورو ورو مالف لاس مګه مګه نو روان به م کړو، نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیث و، دا زوړ دارالحدیث خوا کې دفتر ورته به ګدی غوندې و، په هغې کېناست، بالښت به ورته بالښت ته به یې ډډه والې وه، زه به ورته کېناستم، ما به ورله چاپي کوله، طالبان ملارل او زه به کېناستم، په لاسونو چاپي، په خپو چاپي، ښه داسې به مې دمه که که نه، ما ته به یې وی بس دی که نه، خو زه به پرې پوهېږم چې د قصده بس کوئ، ځکه بعض انسان صد